تازه هرات کې یو ځل بیا زلزله شوې. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. نن سهار بیا د هرات شمال لویدیځ کې یوه زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د ارزونې په اساس د 4.5 درجې په ځواک د زلزله سهار وختي له هراته 15 کیلومتره لرې شوې چې عمق یې د ځمکې لاندې 10 کیلومترۍ کې و. دا زلزله په هرات کې د یوه لړ مرګونو زلزلو په دوام شوې ده. په هرات کې د اکتوبر په 9 او 11 او تر هغه وروسته ټکانونه وشول. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس هغو زلزلو په هرات کې شاوخوا 1.5 کسان مړه او 2000 نور یې ټپیان کړل. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.